دا یو ډیره اهمه او ډیره قیمتي او ډیره بهترینه مسله ده چې سړي ته د ډیرو ودونو اجازت شته دی، خو لیکن زنانه ته د ډیرو ودونو اجازت نشته دی. ډیر اهم او ډیر ضروری بیان دی، تر اخره پورې وګورئ لازمي او خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ چې دا بیان ټول په شریکه باندې. یو بل اعتراض دا دی چې تاسو چې دا وایئ چې سړي دې ډېر ودونه کوي، نو دې ښځو ته ولې د ډېر ودونو اجازت نشته؟ او دا اعتراض کیدی شي، بې دینه غیر مسلمه په ته دا اعتراض کولی شي. جواب د هغې دا دی، سړی چې ډېر ودونه وکړي په دې کې سړي ته فایده ده، ښځه چې ډېرو سړو ته واده شي نو دې کې د ښځې نقصان دی. څنګه نقصان دی؟ د بچي نسب ضایع شو، ځکه چې دا او د زنانه په خېټه کې ماشوم جوړي، نو دا د کم سړي نه جوړ دی، د کم سړي په نسب کې وي، کم سړي ته به نسبت کېږي، دا معلومیږي؟ نه معلومیږي. ښه سړی دی، څلور ښځې دي، د کمې ښځې نه چې بچی وشو 100% د دغه سړي زوی دی. دویمه، خاندان ټول ځای کېږي چې کله د یوې ښځې ډېر خاوندان، خاندان څنګه ځای کېږي؟ بل څه؟ هغه موږ ماشوم نسبت به چا ته کېږي، بیا د دې ماشوم تربیت به څوک کوي؟ خو د دې کور خرچه به کم یو کوي، مشر به کوي، کاوی به کوي، کشر به خرچه کوي، کم یو به خرچه کوي، خاندان ټول ته به کېږي. ښځې که څلور شي، سړی یو دی، بچي د هغه دي، تربیت یې هغه کوي، کور د هغه دی، خرچه به هغه چلی، هېڅ مشکل نه جوړېږي. نو ځکه ښځو ته ډېر ودونو اجازت هغه نشته. اخرنۍ مسله دلته هغه بیان وکړو، په دې کې څه حکمت دی چې الله موږ له اجازت راکړی دی چې تاسو ای سړو که طاقت وي او عدل یې کولی شئ نو ډېر ودونه وکئ. اولنی سبب، ډېر ودونه کول د امت د ډېرېدو سبب دی، او دا خو هر عاقل مني چې کوم امت کې چې سړي ډېري، خلک پکې ډېري، دا امت څه دی؟ زورور دی. لکه اوس د چاینا ملک دی، چاینا پته چې دا کسان اول نمبر دی که دویم دی؟ اول دی. دا مساحه نه دغه کې کوم خلک اوسېږي، آبادي اول نمبر دی. دغه اول دی یا اول نه راکز شي دغه ځای کې وایي، خو د ده سره چې غټ زور دی هغه د ده د افرادو دی، د ده سره خلک ډېر دي، او چې د ده سره دې جنګ وکړو او نور هېڅ هم نه کوي، صرف د باندې خپل خلک را پرېږدي، هغه هسې ټول هغه چیت چیتي او هغه هر شی خوري، مخې ته راځي ګن ملایي دوی خوري چې دا د باندې را پرېږدي، هېڅ ته یې ضرورت نشته. خلک اوس ډېر دي، هر امت چې د هغې افراد دي د دلیل دی د امت د طاقت. او رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ تزوج الودود وزوده، تزوج الودود الولوده، او بعض کې دغه شان الفاظ دي. داسې ښځې سره واده وکړئ چې مینه ناکئ او بچي ډېر راوړي، ځکه چې زما امت ډېر شي. دویمه وجه او دویم حکمت، هر سړی دا مني، او اخري چې کوم احصایات دي، کوم حساب چې شوی دی، نو په هغې کې دا واضح ده چې په هر ملک کې د ښځو عدد د سړو نه زیات دی، ښځې ډېرې دي. نو که هر سړی 2 3 4 ښځې وکړي نو معاشره کې به ښځې په کورونو کې پاتې نه شي. څومره غټه فایده وشو. درېیمه، سړی همیشه حوادثو ته مخامخ کېږي، حادثاتو ته، ژوند هغه ګران ژوند دی، سخت کار هغه کوي،
بلاکونه اوچتوي، دیوالونه وهي، ګټې ماتوي، په دې کې دی هم مړ کېدی شي او ډېر پکې داسې شوي دي، خصوصا دې مسافرو په دې ملکونو کې چې جنګ کېږي څوک پکې ولاړي؟ سړي پکې ولاړي، په جنګونو کې په هر ځای کې سړي ولاړي. نو په سړو کې د مرګ د احتمال ډېر دی په نسبت د چا کې؟ په ښځو کې. نو چې سړي ډېر مري نو ښځې ډېرې پاتې شي، نو چې ډېرې پاتې شي نو پکار دی چې دا سړي ورسره ودونه ډېر وکړي، 2 3 4 دغه عادت به برابر شي. او سبحان الله دا ناشنا خبره ګورئ، سړي اسې هم ډېر مري، خیر هم دی چې خبر راځي پلانې مړه، خو دا ډېر کم خبر راځي چې پلانې مړه ده. د سړو د مرګ خبر ډېر راځي او د ښځو د مرګ خبر هغه ډېر نه راځي. نو ښځې ډېرې دي. څلورم حکمت دا دی، په سړو کې بعض سړي داسې چې د هغوی شهوت زوروري او یو ښځه د شهوت نه پوره کولی، لکه چېرته پرې موږ دا دروازه بنده کړو چې ته 2 3 څلورم واده نه شي کولی، بیا به دې حرامه لار لټوي. پنځمه ده چې دا خبره په دې شریعت کې خو نه ده، بلکې دا په مخکینو شریعتونو کې هم وه. شپږمه مسله هغه دا ده، کله ناکله داسې چې ښځه بچي نشي راوړی، یا کله ناکله داسې چې ښځه بیماری د خاوند شهوت هغه نشي پوره کولی، خاوند غواړي او چې موږ پې پابندي ولګو دی به حرامه لار لټوي. دا یې ښه نه چې 2 3 څلورم واده وکړي. اوومه خبره، کله ناکله داسې چې ستا په خپلوانو کې یو ښځه او د هغې خاوند مړ شي او ښځه څه پاتې شوه؟ کونډه پاتې. ته خبرې د ستا د تره لور ده، ماما لور ده او پلانۍ ده، غریبه دقه شان پاتې شوه، بچي ته پاتې شو. نو دې دا کوشش کوي چې راشه اوس دا که زه واده کړمه نو کور به یې آباد شي، د ګناهونو نه به هم بچ شي، خرچه به پرې هم کومه. نو دا وله غوره نه ده؟ غوره ده که نه ده؟ غوره ده. اتمه خبره او دا به اخرنی ذکر کو، پکار دا چې د سړي رابطه تعلقات هغه زیات شي، او د تعلقات د زیاتولو یوه طریقه دا ده چې ته په ډېرو خاندانونو جدا جدا نسبونو کې او جدا جدا قومونو کې او په جدا جدا علاقو کې ته ودونه وکړي. نو ته د یو ملکې د یو علاقې واده دې بل علاقې کې وکړو، دغه علاقې کې ته چا پېژندې هم نه، خو اوس دې پکې ځان هلته خپلوان پیدا کړو. دا یو څو حکمتونه دي. ښه دا د شیخ صاحب اهم او قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واورېدلو. په دغه شان اهم او قیمتي او بهترینو بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.